دا د موټرو قطارونه او ګڼه د کوم روغتون مخ ته د چاودنې له کبله د ټپیانو راغونډ شوي خپلوان نه دي، بلکې یو سوله خوښه او پر هیواد مین هغه ولسونه دي چې د خپلو ملي احساساتو د څرګندولو لپاره راټول شوي دي. د لغمان ولایت د بدني روزنې ورزشي جمنازیوم د رمضان جام تر عنوان لاندې د والیبال شانداره لوبې په لغمان کې د یوې سیمهییزې رسنۍ سوله آرمان راډیو په هڅو او د لغمان د بدني روزنې امریت په ملاتړ جوړې شوې دي. د هر شوټ په وهلو سره د مینوالو مسته بدرګه د لوبې خوند څو چنده کړی دی او په خپلو لوړو غږونو سره د ملي یووالي ښکارندویي کوي. جمنازیوم له مینوالو ډک دی، خو د دوی راتګ لا نه درېږي او ډله ډله خلک د لوبې لیدو ته را روان دي. دا لوبېدونکي لوبغاړي د لغمان د پرګنو له منځه هغه ځوانان دي چې له کاري بوختیاوو سره سره یې ورزش ته هم وخت ورکړی دی او د خپلو سیمو او خلکو په نمایندګۍ یې استازیتوب کوي. د خلکو راټولېدنه او د لوبغاړو ګرم تشویق د هر چا په زړه کې د هیواد پالنې احساس راژوندی کړی دی. د ځوانانو په ګډون سپینګیري او تنکي زلمیان هم د دغه لوبو لیدو ته ناست وي. په یوه سوله ییزه فضا کې د خپل ژوند خوږې خاطرې ذهن ته سپاري او له جګړو وروسته په آرامه ذهن تر نیمو شپو خپل وخت له کوره د باندې تیروي. حکمت الله صداقت، سیمه نیوز، لغمان.